لیوال د لرې ښوونځی وړکتون رنګین شمیر راځئ چې شمیر زده کړو. زرکه ستړی مه شې. ښوونکی صاحب تاسو ستړي مه شئ. لوی شي زرکه، دا به چیرته وي ته وګوره که نه. له 4 وروسته دی او له 6 مخکې راځي. زرکه پیدا یې کړه، چیرته دی؟ زه خو دا دی پسې ګرځم. ښوونکی صاحب وارخطا دی. آیا تاسو 5 شمیر لیدلی؟ دا به چیرته وي؟ او دا زما د زړه ټوټه. 5 چیرته دی؟ 5 ته چیرته یې؟ 5 ته چیرته یې؟ 5 او 5 هم دا دی، مه یې پرېږده. 5 شمیر موږ پیدا کړو. 5 ښه دي ستړي کړو. هو دا 5 دي. زرکه 5 یو ډېر ښکلی شمیر دی او 5 هم یو طاق شمیر دی. هو ښوونکی صاحب رښتیا دا خو ډېر ښکلی شمیر دی. زرکه ستا په یوه لاس کې څو ګوتې دي؟ زما په یو لاس کې 5 ګوتې دي. 1 2 3 4 او 5. شاباسې. او د یوې پښې دې څو ګوتې دي؟ ښوونکی صاحب هغه هم 5 دي. 1 2 3 4 او 5. ډېر ښه زرکه. په پای کې د 5 لیکل درښیم. ښه 5 داسې لیکل کېږي. ګوره له دغه ځایه پیل لاندې خواته او بیا راتاو بیرته پورته خواته. دا 5 شو. دا ښوونه د لیوال ملي پوهې پروګرام لخوا وړاندې شوه. د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. د وړکتون دا ویډیو د کاغذ دړې سره د شمیر په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده www.leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.